السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به د پاکستان او د انډیا نن د انډر 19 چې کوم ایشیا کپ لوبه ده نو په 10 بجې به چالو کیږي. د پاکستان د کرکټ مینوالو د انډیا ډېر انتظار به کوي. اوس ما سره 9:30 بجې دي او نیمه ګنټه ده، 10 بجې به شروع کیږي. 30 تاریخ دی نن. نو دوستانو دغه لوبه به په 10 بجې اوس چالو کیږي د پاکستان او د انډیا د انډر 19. نو دا لوبه به ډېره زبردست وي او دې ته د ډېرو خلکو انتظاري چې د پاکستان او د انډیا دغه لوبه وګورو. خو بیا ورته د پاکستان د کرکټ مینوالو ډېر انتظار په دې وي چې ICC چیمپئن ټرافي چې کومه ده نو د انډیا چې کم نیوز دی یا د انډیا کم کرکټ بورډ مشران دي نو هغوی نه غواړي چې پاکستان کې چیمپئن ټرافي وشي او پاکستان دی ښه شي. لکه پاکستان په ترکې د انډیا عوامو د انډیا د کرکټ بورډ مشران نه غواړي چې پاکستان دی ښه شي. نو دا لوبه د پاکستان کرکټ مینوال ډېر انتظار کوي چې دغه لوبه به انډیا له شکست ورکو او دغه لوبه به انشاءالله زموږ د پاکستان د انډر 19 ټیم ګټي. نو دا زه خپله ځانیم وایم چې دا لوبه وګټي او دغه انډیا ته وښیي چې یاره پاکستان ټیم خپله غوسه داسې وباسي. نو لوبه ګټل ډېر ضروري دي. یو خو پرون د افغانستان او د بنګلادیش چې کومه لوبه شوې وه نو بس بنګلادیش هغه لوبه وګټله، افغانستان بایلله ښه نه وه ځکه چې افغانستان له دغه اولنۍ لوبه ګټل پکار وو. نو چې کوم د ورلډ کپ لومړنۍ اولنۍ لوبه یې پکار دی چې هغه وګټي. نو په ورلډ کپ کې دوستانو اول لوبه ډېره مهمه ضروري چې دغه وګټلی شي نو ستانه به ایکسټرا پریشر ختم شي او مطلب ته به بله لوبه کې نور هم وی چې یاره زه لوبه وګټم. نو اوس د افغانستان ټیم پرون لوبه بایلله نو اوس به دوی خامخا دغه دوه لوبې ګټي نو بیا به دوی سمی فاینل ته ځي ځکه چې په یو لوبه باندې سمی فاینل ته نشي تللی. نو نن د انډیا او پاکستان لوبه ده، دا ډېره مهمه ده چې پاکستان انډیا ته یو غټ شکست ورکړي، شرمناک شکست، او پاکستان به انشاءالله دغه لوبه ګټي. نو پکار دا دی چې پاکستان دغه لوبه وګټي او انډیا ته غټ شکست ورکړي. تاسو څه وایي؟ تاسو دوستانو ماله په کمنټ کې رایې راکړئ چې یاره پاکستان به نن انډیا ته شکست ورکړي او که نه. په کمنټ انتظار ویم. بل دوستانو دې ورلډ کپ کې 8 ټیمان دي، دا د انډر 19 د ODI دی. تاسو پرون لایو به هم کتلي، دا لایو ښیي. هغه نور میچونه خو چې وو هغه د دریو ملکو سیریز د پاکستان او افغانستان او د UAE هغې لایو نه ښول. دا لایو ښیي، دا ډېر خوندور دي. نو ډېرې زبردستې لوبې روانې دي. وخت تر وخت سره به د کرکټ اپډیټ درکو. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.